سلامونه درنو لیدونکو د ټولنیزو رسنیو همکارانو. نن د 10 بجو څخه زموږ کور محاصره و. زما 2 نور وروڼه سمیع الله او ولي محمد هم دوی نیولې وله، د هغوی لاسونه ورتړلي وله، ځان سره یې وړي وله، او زموږ ماشومان ته، زما مور دی ته، زموږ فامیل ته سپکې سپورې ویل سوي دي. پرون د مطیع الله وړی دی، نن یې د هغه موبایلونه او د زما د بل ورور موبایلونه په زور وړي دي. دوی د چا شخصي حریم ته ننوځي راغلي دي. دوی کوښښ کوي چې ما ونیسي، ما ټینګ کړي، خو زه نه یم، زه خوندي ځای یم. زه د ټولو سره خپل پیغام شریکوم. دغسې وحشي عمل، دغه ناروا عمل چې د هر افغان سره کیږي، د هر انسان سره د ځمکې پر مخ کیږي، موږ دا غندو. دا وحشي عمل دی، دا نه د حکومت طرز دی، نه د یو ادارې ډول دی، د هیڅ ډول نه دی. دغسې اعمال چې هر څوک ترسره کوي دا موږ غندو. موږ د قلم خلک یو. موږ په دې ملت کې 15 کاله په رضاکار ډول باندې کار کړی دی، او بیا هم د خپلې مبارزې څخه په هیڅ ډول باندې کې مې څوک وژني هم موږ د خپلې مبارزې څخه تېر نه یو. د دې ملت لپاره د افغانستان یو داسې راتلونکی غواړو چې هغه په زده کړو باندې سمبال وي، ټوله په زده کړو باندې سمبال وي. دا د دې ملت پر موږ باندې حق دی. موږ پر خپله مبارزه باندې، پر خپله خبره باندې ولاړ.